سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر ایمل ولي خان چې تېره ورځ په اسلام آباد کې یو خبریال ترېنه سوال وکړ او ورته ویې چې د علي وزیر د نیولو په هکله باندې څه وایې. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر ایمل ولي خان ورته وویل چې د علي وزیر نیول غندم، له هر چا سره چې داسې ناروا سلوک کېږي چې په کلکه غندنه کوم او هر هغه څوک چې له حق سره ولاړ د حق دفاع کوي او موږ به ورسره ولاړ یو. خو بیا د خبریال ترېنه پوښتنه وکړله چې په علي وزیر باندې د چرسو او مختلفه کیسونه لګېدلي دي، په هغه اړه باندې تاسو څه وایې؟ نو ایمل ولي خان ورته وویل چې زه په هر حالت کې د ده د نیولو مذمت کوم او د دغسې کارونو په وړاندې نه درېږم. بلې خواته د امریکا خارجه وزارت یو ځل بیا ویلي دي افغانستان او ازبکستان ته اړول سوي ځینې الوتکې مو ازبکستان ته وربخښلې دي. وایي د هوکړې له مخې د ځینو طیارو مالک اوس تاشکند دی او هغوی به پرې ترهګرۍ ضد عملیات کوي، د مخدره توکو مخنیوي عملیات او پوله ساتنه به یې کوي. خو په دې غبرګون کې امریکا ته طالبانو ویلي وو چې موږ هیڅکله د خپلې الوتکې تاشکند یا ازبکستان ته نه ورپرېږدو، دا زموږ خپلې الوتکې دي او بیرته به خپل هیواد ته راولو او هیڅکله داسې پرېکړې موږ ته د منلو وړ نه دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.